زیا دا ښکلې ساوري ولاړ دي راځه چې سودا وکړو کاکې داسې حساب کتاب دی که نه خیر نه ورځ ده دوی پرې وروسته تنګېږي دوی بیا خلکو له هسې ورکوي وایي دا څاروي بوځی پوه شوې دوی د څوټو نه تنګ نه راغلي داسې حساب کتاب کو هسې نیمه ګنټه بعد راځو هسې هم تیاره په لګېدو ده انشاءالله تعالی سودا به راته مکمل هسې پرېوځي صحیح ده هلکه دا ساوري ګوره ښکلې بیا به رانه بد شي خو پیسې را سره وایي پوه شي ماله پکې دا واده راته وکړه کاکې مې رومانچک ته لاس را باندې یو 2 ګیلاس شربت وڅښه پوه بالکل د باس کم خو سودا رالی وکړه لکه سودا ستا ده زه پکې تاسو دومره خیر ګورم که نه خوشحاله به دوا به راته کوې 2 ګیلاسه 2 ګیلاس نیمونه جوړ کړې دا والا یخ او مزیدار مهرباني زیا بس یا ساوري دي ګوره کاکې لږ غونده کې ثقالت په ځان مه راوله زه خو مې یو ګیلاس شربت په نور راته وکړو پوه شوې بعد دقرې ماښام مونږ سره لږ غونده کې ټایم پاتې دی دا بیا هسې راکوي که نه ته ولې نه پوهېږې یار ته راځه په تا شربت څښم چې مازه دې کار شروع کړي انشاءالله داسې څاروي به که نه د ورندار به هم خوښي صحیح ده صحیح 2 ګیلاسه دا والا یخ ها مهرباني هلکه اوس خو دا میلم په ختمېدو راځه چې ساوري والو که نه کله کله خدای تعالی انصاف دی لکه تاسو څنګه پوهېږم یار لږ غونده کې صبر وکړه دا څو څاروي چې پاتې دي د دې مطلب دا چې دا نه خرڅېږي دا مونږ له راکوي که نه دا به دومره پسې په خپله باندې شپېلي ته یې مشر ته وګوره ګوره ورته مه ګوره ورته مه هسې په نظر کې واله سترګو به یې ګوټ کړه ورته ګوره مه ګوره شاته ورته مه ګوره ای کاکې چل کو یو ګیلاس دې له شربت نور نه څښو راځه چې وشو دی سړي راته ډېر اریان اریان ګوري نه 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 بس دا ګوره حساب دې به یې مونږ لاس راکوي که نه راځه کاکې چې یو انچ سړک ښکته پورته نه کړې ښه انشاءالله چې مړه داسې بلاګې به کور ته بوځې پوه شي چې خلک به یاري دغه هم قربانۍ له ساوري شربت ولګوه هلکه بې خطیره ساوري کوم دي میله ختمه ده کاکې نن د شل به وکړه چې لاړ به شو انشاءالله یو ګیلاس د شربت ورته بل وڅښو زه یم چې ستا د هیلې ما اوس کړې اته له شربت یادې میله ختم نه اوس پسې څه کومه د شل به وکړه د ما سره چینا بانګي ولاړ دی پوه شو زه هم په هغې باندې تکبیرات وایي هغه به حلال کړي اوس په بانګیانو ته کېناستمه بس خبره خو ما ډېره ګرانه کړې وه نو تا له یې په 49,000 خلاص درکړم هلکه بېختونو د وختې ما له غویې په ډېر در راکوم او اوس د خپل بانګي 49,000 روپۍ دی نو هغه خو بهادر بند و که نه خدایه پاکه تېره ګټه راکړي نو بای بای ټاټا کاکې دا خو مخبره ده سله دې راوستم ضرور یې هغه عثمان دعوت راکړی هغه ښکلې مدناک شیرې لر کړې خو دا معده دې کار کوي که نه بقورې چې په دې باندې نه پوهېږم داسې شرمېږم که نه ناشنا ځای کې دا به خوراک په څنګه کوو هلکه په ابجدو کې به یو بل پوهې ورځه ابجدو کې ها کاکې تاسو ډېر ناوخته کوئ دا تیکې درنه یخېږي خورې دا بیکار انسان په خپل باندې په دوانو جمع لګیا دی او بارګین تیار دی اوبه که نه اوبو سره زما مرۍ او نور هم جام کېږي اصل کې دا نور پټرول ډېر ګران دي که نه ملګري ایراني پټرول نن سبا ډېر ټرینډ هغه ایراني ایراني به منې ایراني چېرته کې واچوئ که نه مهرباني کاکې وختي چې موږ بارګین ته ورغلي وو تور ګاډي ډېر لوکېشن و ډېر مزناک و داسې حد وې خبرې ډنډې والے سایکل ورسره ولاړ و ما ته مکمل ستا ځواني را یاده کړه خو دې خیال دي ته چې به روان وي که نه په ډنډې والے سایکل باندې ډنډې والے سایکل تور ګاډی نه ډنډې والا نو هغه داسې حساب کتاب ډنډې والا باندې به د په ډنډو کې به د خپې ورکړی وي که نه او کړه کاکې زما په خیال دا مېلمه شرمېږي بارۍ ځای کې خوراک نه شي کوي نه زه زما اکثر امین کور کې کارېږي ډاکټر زه سره لاړ شم که نه نو وږې کور ته راځم کاکې هغه تور ګاډی څه و ټیرونه ورته ډېره کلاس لګېدلي وو هلکه دا ټیر څنګه یادېږي او ما ته ټیر غږ نه دی کړی کاکې داسې هغه یو ټیر پسې هغه ملګری ډېر نښتې و که نه ډېر ګران یې ورته وي خدای شته چې ټیر ما کله په لاس کې راوستم ما ته اندازه شم سړي خبرې شتې هلکه مړه بسې ملګري تا ګاډي چېرته چلولې کاکې داسې حساب کتاب دی که نه د یو بارګین کې ګاډي ختم شول د بل بارګین ته به ورته غواړي دا والې دا غونډ بارګین رب دې په خېټه خرابه کړه بای بای ټاټا ګډ بای گیا